أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الله پاک ټولو انبیاء لرا معجزات او نخي ورکړې وي د هغو د صداقت او د حق کار کېدو دپاره. لیکن ډیر ناپوها او بدنصیبه داسې و چې هغو به سره د دلایلو د لیدو او د معجزاتو د لیدو بیا هم انکار کوي او د خپلې مرضۍ او د خپل زړه د خواهش موافق معجزات هغه به طلب کول. الله پاک په قرآن مجید کې د دې بیان ذکر وکړو چې بار بار په قسمه قسمه طریقو باندې ما په دې قرآن مجید کې مثالونه بیان کړي دي، یعنی بیان می کړی دی، خو اکثریت په خلقو کې هغه ناشکر دي، انکار کوي. او کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشرکین مکه ته دعوت ورکاو د ایمان راوړو، نو دو انکار وکړو او خپل مطالبات مخې ته کېښو. حالانکه ایمان راوړل د دو مقصود نه و، خودو د خپل طرف نه چې په زړه کې به کومه خبره راغله نو د هغې مطابق او د خپل خواهش مطابق به دو مطالبه کول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دو ووی لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. د مکی ځمکې دا شړې او غریزې ځمکې وي، په دې کې د ابي زمزم چینه وه او چرته په څه علاقو کې به یوه نیمه چینه په لرې زیږونو کې هغه به وه. نور د اوبو دغه ځای ډېر تکلیف و. نو دو مطالبه د دې خبرې کې خوده چې مونږ ایمان هرگز پتا نه راوړو تر څو پورې چې ته زمونږ د مکې په دې ځمکو کې چینې جاري نه کړې، په دې کې چینې او نهرونه د دې ځمکې نه راوځي او عام خلقو ته ترې فایده رسي، نو مونږ به پتا باندې ایمان راوړو. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. او یا مونږ به ایمان راوړو په دې صورت کې چې ستا یو باغ وي په دې کې د کجورو او د انګورو او د هغې په منځ کې ته نهرونه جاری کې، خو چې ډیر بيدون کې نهرونه، او تا ته خو به فایده در رسی کنه او موږ ته به پته ولګي چې یاره دا د الله پاک پیغمبر دی، ګوره دومره اعلی باغونه دي، دومره لوی شیزونه او مراعات ولا الله پاک ورکړي دي. ځکه د دنیادار انسان هر ټیم نظر په دنیا باندې د هغه د دین سره تعلق
او واسطه ډیره کمه د که د دین په لاره هم ځي خو د نظر به په دنیا باندې د مقصد او مطلوب به دنیا دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا مطالبه ونیوه د دې وجنا چې په احادیثو کې ذکر دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با مسلسل 2 ورځې 3 ورځې 15 ورځې د غنمو ډوډۍ یا د وربشو ډوډۍ به د هغه په کور کې هغه ته میلاو نشو یا به په کجوره گزاره کوله یا به په ستو باندې گزاره کوله او یا به دغه شانتي په پیو باندې گزاره کوله سو ورځې به په کور کې اور بل نشو چې پخلی پاغې باندې وشي نو دوی چې زمون خو بیا هم دومره د دنیا وسایل او شیزونه زمون سره ډیر دي خو ستا سره خو دغه هم څه نشته نو د موږ دپاره که نه کوې نو د خپل ځان دپاره خو داسې مراعات او دا شیزونه حاصل که چې موږ وینو چې ستا په موږ کې یو برتری یعنی برتری ردو دنیاوی برتری تخیال نور خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک ډیر لوی درجه او ډیر لوی شرافت او عزت ورکړه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او یا را وغورځوه اسمان لکه څنګه چې ستا خیال دی په مونږ باندې کسفن ټوټې د اسمان ټوټې ټوټې په مونږ باندې را وغورځوه ځکه چې ته بار بار دا خبره کې چې د لوط علیه السلام په قوم باندې الله پاک د کاڼو باران را ورولې نو په مونږ باندې هم دغه اسمان ټوټې ټوټې قرارتاوي کا چې مونږ ختم شو او تأتي بالله والملائکة قبیلا او یا تراولا الله پاک او فرشتي قبیله مخامخ نعوذ بالله چې الله پاک مخې ته شاته فرشتي او پیغمبر الله پاک ستا په باره کې گواهی وکي چې دا زما پیغمبر دی او فرشتي بیا د الله پاک په گواهی باندې چې او دا واقعي د الله پاک پیغمبر دی الله پاک را لېږي نو موږ به بیا ایمان راو او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء او زمون خو بیا هم کورونه برابر دي ستاسو د اوسېدو د پاره کور خو هم په صحیح شان او طریقه باندې نه نو د خدای نه داسې مطالبه او سوال وکړه داسې معجزه موږ ته پیش کړه چې ستا د سرو زرو کوري د خټو ګټو او د خاورو ردي خو د هر چا دی ته پیغمبر یې چې ستا کور د سرو زرو دروازې کړکۍ کرسۍ دغه شانتې صوفې هر څه په هغې کې د سرو زرو نو موږ ته به پته ولګي چې دته په موږ کې یو جدا شان او مرتبه حاصله ده دا د خدای پیغمبر خو مخکې ما تاسو ته ووي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له لویه مرتبه او لوی عزت الله پاک ورکړه لوی شان د دوانو جهانو سردار دی په مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل او الله پاک ته د ټولو نه محبوب زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ردو دا مقصد دا دنیاوی رتبه او مرتبه حالان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک په دنیا کې هم لوی شان او لوی عزت ورکړ او په دغه عزت او شان باندې دغه نافرمانه خلق نه پویدو ردینه الله پاک هغه وړاندې کړ نو چې شي ستا دپاره کور د سرو زرو نو موږ به ایمان راوړو او ترقا فی السماء او یا ته زمون په مخ کې اسمان ته وخیږي موږ تاوید
نو مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج واقعه دو ته ذکر کړی و چې د معراج په شپه باندې زه اسمانونو ته ختلی وم، د اسمانونو سیل ما کړی. نو دو ډایرکټ په مطالبه کې تبدیلی راوسته. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، او هرگز مونږ نه منو ختل ستا حتی تر دې پوری تنزل علینا چې ته نازل کې په مونږ باندې کتابا یو کتاب نقرأه چې مونږ لولو هغې له، ته یو کتاب په مونږ باندې نازل کې ستا سره کتابي او هغه کتاب کې لیکلی چې او دا د الله پاک پیغمبر، بیا به مونږ ایمان راوړو. داسې ختل هم مونږ ستا نه منو. نو ټول مطالبات دو په دنیاوي غرض سره وکړو او ټول مطالبات د زد او د عناد په بنا باندې وکړو. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک ډیر معجزات ورکړي. یوازې دا یوه معجزه چې قرآن مجید دی، د دې چیلنج د قیامت پورې څوک نشي پوره کولی او دو ته د دې چیلنج ورکړی شوی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. که ټول انسانان او پیریان جمع شي په دې خبره چې دور دی قرآن مجید په شانتي قرآن مجید پیش کی، نو الله پاک وی لا یأتون بمثله، د دې په شان قرآن مجید دو نشي راوړی اگر که د یو بل سره دو ټول مدد شروع کی او مدد وکي بیا هم دا نشي پیش کولی. او په سوره بقره کې الله پاک فرمای ودعوا شهداءکم من دون الله، د الله پاک نه علاوه خپل معبودان او د چانه چې مدد غواړي د خدای نه په غیر هغه هم د ځان سره راوغواړي، د ځان سره شریک. او فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دا کار کولی هم نشئ د قیامت د سبا پورې به یوه هم نه کوي، کنه خپل زور وازمی خپل طاقت وګورو. نو یوازې دا قرآن مجید داسې معجزه چې ټول عرب او د دو فصحا او ډیر پوها هغه د دینه عجزه شو، نو دا ردو د پاره هم کافی و. خو ردو دا ټول مطالبات دا په زد او په عناد باندې مبني و. د سپوږمۍ په باره کې دو مطالبه وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک نه سوال او دعا وکړه او دو په خپل سترګو باندې کتو چې الله پاک سپوږمۍ په مین باندې دوه ټوکړې کړ او دو به دغه شانتې کتو او یو بل ته به وی چې یاره تا ته هم دوه ټوکړې ښکاري که نه په ما باندې څه اثر شوی دی چې ما ته صرف دوه ټوکړې ښکاري. هغه به یاره ما ته هم دوه ټوکړې ښکاري. بیا د هغه ځګي نه لرې لاړو او بیا به د هغه ځای نه کتو چې یاره تاسو وګورئ چې دا دوه ټوکړې ده او که نه، نو هلته هم دو وی چې یاره دا خو دوه ټوکړې ده. بیا هم دو ایمان را نوړو او د هغې خلاف دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې مخکې خو زمونږ شک وو خو اوس زمونږ هغه شک هم ختم شو، نعوذ بالله ته ډېر لوی ساحر و زمونږ یقین خاص شو چې ته ساحر جادوګر ځکه دې دا طریقې وکړه. نو دا مطالبې هم د دو د ایمان د راوړو په بنا نه وي بلکې دا ردو د زد او د عناد په وجه وي او ټول مطالبې داسې وي چې هغه د انسان د طاقت خبره نه او معجزه پیش کول دا د پیغمبر په طاقت کې او په اختیار کې نه بلکې دا د الله پاک په اختیار کې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو ته وی سبحان ربی، پاک ته رب زما. تاسو چې کمی مطالبې کوئ چې اسمان را تاو کاو د سرو زرو کور او یا اسمان ته وخیجه زمونږ د پاره کتاب راوړه
یا نهرونه جاری کا، نو دا ټول کارونه دا د انسان نه دي، دا خو د خالق کارونه دي، دا خو خالق کولی شي. او ما خو کله هم تاسو ته دا خبره نه ده کړې چې نعوذ بالله زه خدای ما خو دا خبره نه ده کړې. او اوس هم تاسو ته وایم هل كنت الا بشر الرسول، زه نه یم مګر بشر او رسول یم، خو د خدای د طرف نه رالیږلی شی ما او انسان یم. او تاسو چې کمی مطالبه کوئ دا د خدای کار دی، او ما چرته دا دعوه نه ده کړې چې نعوذ بالله زه خدای. الله پاک دا کارونه کولی شي. ولقد صرفنا، او یقینا بار بار بیان کړی دی مونږه، للناس د پاره د خلقو، فی هذا القرآن پدی قرآن مجید کی، من کل مثل ہر قسم مثال، یعنی ہر قسم بیان چې خدای نه د یری د خدای د نعمتونو دغه شانتي د الله پاک د ناشکرۍ نه د ځان ساتلو، دا ټول قسمه قسمه بیانونه الله پاک کړی دی په دې قرآن مجید. فابا اکثر الناس، بس نکوي زیاد د خلقنا، الا کفورا مگر ناشکری، زیاد خلق ناشکر ده، ناشکری کوي. مسلمانان په تعداد کې هم کم دي، او بیا چې دا کم دعوه کوون کې د اسلام او د مسلمانۍ دي، په دې کې هم ډیر خلق هغه صرف د نوم د الفاظو پورې مسلمانان دي. په حقیقت کې مسلمان بیا په هغې کې هم ډیر زیات کم دي. وقالو او دوای لن نؤمن لك، هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا باندې، حتی تر دې پورې تفجر لنا، معنی نه چې ته جاری کې زمونږ د پاره، یعنی راو باسي چې ته راو باسي زمونږ د پاره، من الارض د ځمکې ینبوعا چینی، او تکون لکا یا شستا د پارا، جنتن باغ، من نخیل د کجورو، وعنب او د انګورو، فتفجر الانهار پس تجاری کی نهرنا، خلالها پمن د هغې کې، تفجیرا پډیرو جاری کولو سره، او تسقط السماء یا تراو غرزه اسمان، کما زعمت علینا لکه څنګه چې ګمان دیستا په مونږ باندې، کسفن ټوټه، او تأتیا یا تراوله، بالله الله پاک، والملائکتی او فرشتی، قبیلا مخامخ، او یکون لکا او یاشیستا د پارا، بیتن کور، من زخرف د سرو زرو، او ترقا یا توخیجی، فی السماء اسمان تا، ولن نؤمن او هرگز مونږ نه منو، لرقیک خطلستا، حتی تر دې پورې، تنزل علینا چې تنازل کی په مونږ باندې،
کتابا یو کتاب نقرأه چې مونږ لولو هغې لره بیا چې کله په 8 هجری کې فتح مکه وشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کم کور نه وتله او د کافر وسته اسامه بن زید رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو اوس پر خپل کور کې پاتې کېږئ ذکر دو په قبضه کې راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې زما کور کم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت با سعادت نرستو په هغه باندې قبضه د ابو طالب صاحب د ابو طالب صاحب نرستو د مشر زوی کم طالب چې وو د هغه قبضه و په دی باندې او دغه کور هغه بیا خرڅ کړم چې ردا نور درې رونو یو حضرت عقیل یو حضرت جعفر یو حضرت علی کرم الله وجهه دوله پکې هم سنور کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هغه خو حضرت هغه طالب خرڅ کړی دی او هغه د ټول ته محرومه کړی زما کور وس دلته نشته او بیا په یو بل خالی ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پړا واچو خپل جنډۍ التخخه کړ په کم ځای باندې چې کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف مشوره کوله په هغه ځای باندې پیغمبر علیه السلام پاتې شو په دې کې دا هم معلومه شو چې کم کسان یو ځای خرڅ کی او د قبضې نه وځي او د بل کس په ملکیت کې راشي او بیا د روستو د خپل زور زبردستی نه د هغه نه دغه ځای واپس علي دا هم د لپاره جایز نه دي ځکه د یو رشتہ دار د یو وارث دا خرڅ کړی دی او په ټیم باندې دی هم خاموشه شوی دی یعنی دی په رضا وروستو د په سوجه باندې زور یا غلبه راغله د هغې نه غلطه فایده اوچته دا په اسلام کې جایز نه دی قل ورته ووایه سبحان ربي پاک ته رب زما یعنی دا ټول کارونه د الله پاک دي ټول تعریفونه او پاکی الله پاک لره دا هر څه الله کولی شي او زه خو خدای نه یم هل کنتو نیمزو الا مگر بشرن بشریم رسولا رسولیم زه خو را لېږلی شی مه د الله پاک